د شوګر چې کوم علامات دي نو د هغې باره کې اکثر خلک تپوس کوي او زیاتر خلک دا وایي چې یاره جي زه خو تږی کېږم نه، ماله خو متیازې ډېرې زیاتې نه راځي، زما زخم خو ډېر زر جوړېږي، زما خو وزن نه کمیږي، نو ولې زه ولې وایم چې ماته شوګر دی؟ نو د شوګر د علامات چې دي دا داسې وي چې بعض اوقات لکه دا ټول علامات په یو ځای خو نشي راتلی، رو دا علامات خلکو کې ظاهرېدل شروع شي او دا کم علامات ته چې خلک زیاتر ګوري چې یعنې ګنې تږی کېدل یا اوبه ډېرې څښل، خوله ډېره وچېدل، وزن کمېدل، تشې متیازې زیاتې راتلل یا هغې نه علاوه دا زخم نه جوړېدل، دا خو د شوګر یعنې په ډېر په اخره کې دا شی نه راځي چې کله ډېره موده شوګر پاتې شوي. ابتدایي علامات چې کوم دي نو هغې کې ډېر معمولي شان علامات دي، یعنې ایس بیسه وجود ستړی کېدل، ایس بیسه وجود خوږېدل، خوراک ته زړه نه کېدل یا چې کوم دی نو ډېر زر ستړي کېدل او دا څیزونه خصوصا هغه خلکو کې چې کم مطلب وایي چې یاره ماته خوب آرام هر څه ټیک ټاک کوم بدن مې خوږېږي او بعض اوقات داسې ده چې د شوګر مرض وي د خلکو خو هم د شوګر په دې علاماتو کې تقریبا یو علامت هم هغې ته نه ظاهرېږي، نو دې هرګز دا مطلب نه دی چې یاره موږ ته شوګر نشته. نو 40 کالونه چې کم خلک اورېدلي دي هغې کې که څه علامات نه وي نو که یو ځل د خپل شوګر ټیسټ وکړي نو دا ډېره ښه خبره ده.